موږ د یو ډېرې زیاتې غټې پروپاګانډې شکار یو. ګوره موږ چې کله هم چاته ووایو که نه چې دا پیپسي، دا کوک، دا سټینګز یا دا څومره انرژي ډرنکس چې دي، دا څومره کول ډرنکس چې دي، د دې ډېر زیات نقصان دی. دا د صحت دپاره هم نه دي ښه، او دا پراډکټ د دې بایکاټ پکار دی. دا خبره چې ته کله هم چاته وکړې نو د دې خبرې دوه جوابه تاته میلاوېږي. یو جواب درته دا میلاوېږي وایي د دې پیپسي، کوک، سټینګ وایي د دې په بایکاټ باندې هېڅ هم نه کېږي. او دویم درته دا جواب میلاوېږي وایي یاره ټیک د دې نه خو به زه ټیک د بایکاټ وکړم، خو د دې په مقابله کې وایي بل داسې څه شی دی چې زه هغه استعمال کړم. د دې د مقابلې پراډکټ وایي ته جوړ کړه که نه، نو بیا به زه د دې نه بایکاټ وکړم. تا جوړ کړی نه دی، داسې د دې مقابلې پراډکټ درته شته دی نه، داسې ډرنکس ته نه دي تیار کړي، داسې کول ډرنکس ته تیار کړه چې د دې مقابله وکړي، نو بیا به زه د دې نه بایکاټ وکړم. دا دوه جوابه دي. په دې دواړو باندې په ډیټیل کې خبره کوم. اولنۍ خبره چې خلک دا کوي چې ته چاته وایي چې د دې پیپسي، د دې کوک او د دې سټینګ او د دې پراډکټس نه ته بایکاټ وکړه، نو هغه راته وایي یاره زما او ستا په بایکاټ باندې هېڅ هم نه کېږي. ګوره دا خبره تاسو یاد وساتئ، زموږ په بایکاټ باندې ډېر څه کېږي. دا څومره معیشت چې د دغه خلکو روان دی که نه، په دې کې د دې پراډکټس یوه ډېره زیاته غټه حصه ده. ګوره دا پراډکټس څومره ډېر زیات استعمالېږي. ته سوچ وکړه ستا خادي د دې کوک او د دې پیپسۍ نه بغیر نه کېږي، ستا میلمه د دې کوک او د دې پیپسي نه بغیر نه وزر کېږي. یعنې مطلب دا دی چې په هر کور د هر ماشوم، د هر بنده، د هر دکاندار په هر واده کې دا پراډکټ استعمالېږي. دومره په های لیول سره دا ته استعمالې، نو د دې پراډکټس اخر د معیشت او د فایده دا خو به چا ته رسي که نه. ښکاره خبره د دې فایده چا ته کېږي؟ دې فایده چې دا نو دا هغه کمپنیانو ته کېږي، هغه خلکو ته کېږي د چا چې دا کمپنیانې دي. نو دا خبره کول چې د دې پراډکټ د بایکاټ نه هېڅ نه جوړېږي، دا ډېره غلطه خبره ده. په کروڑاو روپۍ، په ارباو انتهایي ډېر زیات معیشت چې دی که نه، دا زموږ د طرف نه دې خلکو ته روان دی، هم د دې پیپسي او د دې کوک په ریزلټ کې دا موږ ډېر زیات استعمالوو. تاسو سوچ وکړئ چې زموږ خادي چېرته د دې نه بغیر کېږي؟ نه، داسې خادي نشته چې په هغه کې دا بوتلې خلک نه استعمالوي. داسې میلمه تاسو ما ته وښایئ چې میلمه د چا که راشي او هغه ورله سټینګ او دا کوک او دا شیزونه نه راوړي. که چېرته موږ د دې نه بایکاټ وکړو په غټه سره باندې، په عالمي سطح باندې، ستاسو څه خیال دی دا کمپنیانې به په ځي باندې ونه درېږي؟ څومره غټ نقصان به دې ورته وشي. نو دا خبره کول چې زما او ستا په بایکاټ باندې څه نه کېږي، دا غلطه خبره ده. بله یو خبره به زه تاسو ته وکړم. دا خبره چې خلک کوي چې یاره زما او ستا په بایکاټ باندې هېڅ هم نه کېږي، او دا وړې خبرې دي، دا پرېږده، دا معمولي خبرې دي. زه تا ته هسې یو مثال درکوم. مثال په دې بازار کې دلته یو دکاندار دی. دغه دکاندار ستا د بچو قاتل دی، ستا بچي وژلي، ستا ښځې وژلې ده، یا مثال ستا مور او پلار څوک یې وژلي، ستا د خاندان قاتل دی، او په دغه بازار کې د ده دکان دی. نو ستا څه خیال دی چې ستا بچي وژلي، ستا د بچو قاتل دی، ته د دغه دکان ته ورځې، د دغه نه سودا کې، ته د هغه خواله نه ورځې، د هغه نه سودا نه کې. ولې؟ ستا دښمن دی، ستا بچي قتل کړي، ستا پلار یې قتل کړی دی، ته د هغه خواله نه ورځې. ته به وایې چې سودا نه وجنه مې که موقع راته میلاو شوله، هغه دکاندار له نه ورځي. خو موږ ته دا احساس نه کېږي، ځکه موږ وایو چې مړه دا وړې خبرې دي، په بایکاټ باندې څه کېږي. د بایکاټ نه ډېر غټ څه کېږي. ګوره لږ بایکاټ وشو، پوره بایکاټ هم چا نه دی کړی. تاسو نن سرچ وکړئ، ګوګل وکړئ، معلومات وکړئ چې دې خلکو ته، دې کمپنیانو ته څومره نقصان وشو، په ارباو ډالر نقصان دې خلکو ته وشو. نو زموږ د بایکاټ نه ډېر څه کېږي. دا خبره بې ځایه نه ده. بایکاټ ډېر لازمي شی. هغه نور غیرت خو نشته، کم سے کم څه چې موږ شو کولی هغه خو په کار ده که نه چې موږ. دویم چې ته کله چاته ووایې چې د دې پراډکټس بایکاټ په کار دی، نو هغه تاسو ته دا خبره کوي وایي ټیک ده، د دې نه خو به زه بایکاټ وکړم، خو د دې په مقابله کې تا څه شی جوړ کړی دی چې زه هغه استعمال کړم. ګوره موږ د یو ډېرې زیاتې غټې پروپاګانډې شکار یو. موږ ته دې خلکو دا د ذهن ته راچولی دی چې دا کوم پراډکټس دې تیار کړي دي، ګنې بس دا انتهایي ډېر زیات فایدهمند شی دی او دا صحت له ډېر زیات ښه شی دی. حالانکې حقیقت داسې نه دی. دا پراډکټس چې دي، دا پیپسي چې ده، دا کوک چې دی، دا سټینګ چې دی، او داسې نور چې کوم کول ډرنکس او انرژي ډرنکس دي، د دې په صحت باندې انتهایي ډېر زیات غلط اثر دی. خو موږ ته دا د ذهن ته راچولی د اشتهاراتو په ذریعه باندې، د دې چې کوم پروموشن کېږي چې یاره دا خو ډېر بهترین شی دی، دا خو ډېر ښکلی ډرنک دی. زموږ پلیرز د دې اشتهار کوي، د دې اډورټایز کوي. زموږ پی ایس ایل د دې نه بغیر نه کوي. زموږ کلاړیانو په وردینو باندې د دې اشتهار لګولی د پیپسي. په ټي وي باندې چې میچ چلېږي، د دې شیزونو اشتهارات کېږي. پیپسي به وڅکي او بیا به داسې الوځي، ته به وایې چې بس دا خو دومره غټ طاقتور شو، په غره باندې مور الوځي، موټرسایکل یې په هوا کلی په اسمان کې روان. وایي دا د دې پیپسي او دا د دې کوک طاقت دی. په دې کې دا طاقت چېرته دی؟ دا خو زهر دی زموږ د وجود دپاره. خو موږ د اشتهار په ذریعه باندې داسې کړي دي، په ګوړه کې راله زار راکوي. دا ډېر زیات نقصاني شی دی. خو افسوس زموږ خپل مسلمانان، زموږ خپل پلیران د دې شیزونو اډورټایز کوي او د دې شیز پروموشن کوي، لګیا دي، دا پروموټ کوي. حالانکې دا د دې فایده نشته، د دې نقصان دی. تاسو ته ما وویل دا زهر دی. ریسرچ چې تاسو وګورئ
ګوره په دې پیپسي او په دې کوک کې څه شی دي انتهایي ډېر زیات د شوګر کنزمپشن په دې کې شوی دی د چینو دومره غټ مقدار یې په دې کې حل کړی دی دا زموږ په وجود کې شوګر پیدا کوي موټاپه پیدا کوي انسانان غټوي د زړه بیماریانې پیدا کوي ګوره تاسو وګورئ په ینګ ایج کې هلکانې په دې عمر کې ورته د زړه بیماریانې وشي د سکول یا د کالج سټوډنټ او هارټ اټیک ورته وشي راپرېوځي ښه روغ رمټ او بس مړ شي هلکه ولې وایي هارټ اټیک ورته وشو دا په ینګ ایج کې په کم عمر کې دا د زړه بیماریانې دا ولې دومره عام شوې دا ټول د دې ډرینکس د وجې نه د دې په دې کې یو غټ کردار دی پخوا به دا خبره کېدله ویل د 40 سال نه مخکې چې دی که نه هارټ اټیک چاته نه کېږي اوس تاسو وګورئ د 15 سال د 16 سال د 20 سال نوجوان د اف ایس سی سټوډنټ د میټرک سټوډنټ نن روغ چې سبا خبر شي وایي هارټ اټیک ورته شوی دی او مړ شو د دې سټنګ او د دې کوک نه بغیر د چا ګزاره کېږي که په لار روان دی هم بوتل ورسره دی که دکان ته ورځي میلمه ورسره دی هم بوتل څکي که کور ته راځي هم بوتل څکي که میلمه راځي هم بوتل څکي که واده دی هم بوتل څکي د دریغه استعمال د دې زهرو کېږي د دې په وجه باندې د زړه بیماریانې ډېرې زیاتې عامې شو نو د زړه بیماریانې هارټ اټیک په نوجوانانو کې په کم عمر کې دا چې سیوا شو دا د څه د وجې دا د پیپسي او د کوک او د سټنګ د دې شیزونو په وجه باندې بلډ پریشر خلک د بلډ پریشر بیماران کړو ټوت ډیکې کله چې موږ دا قسم پراډکټس دا بوتلې دا ډرینکس دا شیزونه استعمالو دا زموږ غاښ خرابوي دا زموږ په خولې کې بکټیریا پیډ کېږي بکټیریا پکې جوړېږي او هغه بیا ګروت کوي زموږ د خولې لپاره دا ډېر زیات نقصاني دي ښه د ځینې ریسرچز مطابق دا سټنګ دا کوک دا پیپسي دا کینسر هم کاز کوي نوي چې کوم ریسرچز دي تاسو سټډي کوي د هغه مطابق د دې شیزونو استعمال چې څوک ډېر زیات کوي که نه دا ډېر زیات چانسز دي چې د انسان ته کینسر وشي ښه د دې نه علاوه دا شیزونه دا انتهایي ډېر زیات اسیډیک دي دا زمونږ سټمک دا زمونږ ډایجسټیو انزایم ټول تباه کوي ډېر زیات نقصان دي دا دومره اسیډیک شی دی مړه د واشروم د صفایي لپاره بهترین شی دی کموډ نه دی کموډ هغه باندې ورواړه ډېره بهترینه صفایي کوي دغه پرپز دغه مقصد دپاره چا کوم دکاندار چې راوړي بس د دغه مقصد دپاره استعمال کوي نور مه راوړئ دا کوم هم چې راوړي ګوره بایکاټ که تاسو کوئ که دا کوم چې م راوړي دا م راخیستي دی د کمپنیانو نه نور دې مه راوړئ نور دې بایکاټ وکړي دا کوم هم چې راوړي دا په واشرومونو په کموډونو کې استعمال کوي دومره بهترینه صفایي راولي کموډ تاسو په دې باندې تجربه وکړئ دغه کموډ ته ور واچوئ داسې ښایسته کیمیکل دي که نه دا چې په دغه باندې ور واچوئ دومره بهترینه صفایي راولي سم تیزاب دي تیزاب تاسو سوچ کوئ دغه تیزاب تاسو معدې ته ور واچوئ د معدې بدن نه څه حالي دا ډېر زیات اسیډیک دي دا زموږ ډایجسټیو انزایم تباه کوي دا زموږ معده تباه کوي ډېر زیات نقصاني شیزونه دي د دې نه علاوه دا زموږ په وجود کې د کیلشیم لیول انتهایي ډېر زیات کموي او د دې سره زموږ اډوکې کمزورې کېږي خلک ډېر زیات کمزورې شو د دې شیزونو بې دریغه استعمال روان دی د کیلشیم لیول انتهایي ډېر زیات کموي زموږ یو پروفیسر و د هغه د وینا مطابق کله چې یو ګیلاس کوک یا پیپسي دا شیزونه ته وڅکي دا د کیلشیم لیول دومره ډاون کړي او دومره دا بون کمزورې کوي چې ته بیا 10 ګیلاسه شوده دود وڅکي که نه هغه کمی به ته په دې باندې بیا پوره کړي دا دومره زیات نقصاني د کیلشیم لیول دومره راکموي او خرابوي زموږ اډوکې کمزورې کوي ډېر نقصانات دي د دې ښه د دې نه علاوه په دې کې کیفین پکې دي کیفین او کیفین څه شی دی کیفین نشه ده نشه بالکل نشه ده باقاعده په دې باندې لیکلي په دې سټنګ باندې لیکلي چې په دې کې د کیفینو مقدار پکې دی لهذا دا ماشومانو له مور کوي دا پریګننټ زنانو له مور کوي دا ماشومان خرابولی شي یا که تاسو ډرایوینګ کوئ نو دا شیزونه تاسو مه څکئ ځکه چې په دې کې نشه ده کیفین پکې دی ډرایوینګ تاسو ته به حادثه مخې ته راشي مطلب دا دی چې دا نشه ده دا کیفین چې پکې دي که نه دا زموږ وجود نشه کوي نقصان کوي پریګننټ زنانو له نشي ورکولی ماشومانو له نشي ورکولی د ډرایوینګ په حالاتو کې ته نشي استعمالولی مطلب دا چې دا د څه نه جوړ دي که نه هغه ټول خطرناک شیزونه دي ټول د صحت دپاره نه دي چې څومره ریسرچ یې زموږ کې د دې فایده به راونه باسي او نقصانات یې بلا شي دي عقلمندي په دې کې ده پوهه په دې کې ده چې د دې شیزونو نه بایکاټ وکړئ ستاسو صحت ته هم فایده ده او د دې نه به د هغه خلکو معیشت هم نه مضبوطېږي زموږ خلاف یې بېرته استعمالوي هغه خلک چې هغه وایي چې یاره د دې د مقابلې شی نشته مسلمان داسې شی نه دی جوړ کړی د دې د مقابلې پراډکټ نشته دغه خلکو ته به زه دا ووایم دا د کومه داسې فایدهمند شی دی چې ته وایې د دې د مقابلې شی نشته دا خو نقصاني شی دی زه ستا نه تپوس کوم دا پیپسي او دا کوک ښه دی که نه لسي ښه ده د پیپسي او د کوک نقصان دی د لسي فایده ده د لسي خو لسي ته دا چېرته رسي دا پیپسي او دا کوک ښه دی که نه دود ښه دی د دود جوس ښه دی دا پیپسي او دا کوک او دا سټنګ ښه دی که نه د ګني جوس ښه دی مثال یو کس دی هغه د برګرو د دې شیزونو صفت کوي برګر ښه دی که نه انډه پراټه ښه ده دا خپل چې کوم پراډکټس دي د دې قدر وکړي دا بهترین دي د صحت دپاره هم ښه دي د دې شیزونو نقصان دی او دغه نقصان نشته که په هر انګل باندې ورته ته سوچ وکړي نو دا فایدهمند دی د دې پیسه هم د خپل زمیندار ته ځي د خپل دکاندار ته ځي د خپل ګاونډي او خپل مسلمان ورور ته ځي
هر قسم ته که ته ګورې د دې شیزونو نقصان دی او د دې خپل پروډکټس که تاسو قدر وکړو د دې فایده ده.